جناب آقای زاده بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. در نخست ما میخوایم از اینجا شروع بکنیم. نخستین سوال ما یکی است که دلیل حملات پاکستان در افغانستان از نظر شما چی بوده؟ مننه کوم. زه په خپلوار سره سلامونه او نیکې له تاسې ته او د یقین میډیا ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان واضح او مشخص دلیل او ثبوت او شواهد پر افغانستان باندې حملې د دمګړۍ لپاره نه لري او دا نو سنی حالاتو کې د دوی عملات پر افغانستان باندې دي. لسیزې له کونړ نیولې تر نورستان، له نورستان نیولې تر پکتیکا او تر خوست پورې د دوی پر افغانستان باندې بریدونه تقریبا دغه 2-3 لسیزې کېږي چې بغیر د دلیله، بغیر د ثبوت او بغیر د شواهدو افغانستان ځینې سیمې، افغانستان عام ولس، افغانستان درددلی کړېدلی ځورېدلی ولس هدف ګرځول او هغوی تقریبا شهیدانول او زخمیان کول. دا د لپاره کوي چې تقریبا دوی ته په دې خطې کې د امریکا او د شرق او غرب لخوا نه پروژې ورکول کېږي. دغه د پروژو لپاره دوی په دې خطې کې اوبه خړوي چې تر څو هغه باداران یا رهبران د دغه خطې کې چې غرب او شرق ځان بلي هغه خپل اهداف او خپل مقاصد ته پکې ورسیږي. د دې لپاره دوی د مختلفو بهانو تر عنوان لاندې دغه بمباری د افغانستان پر عام ولس باندې کوي. من نمیخوایم گفتن قطع کنم، اما آیا امی درگیری های اخیر پاکستان در افغانستان این ربط مستقیم به سفرهای مستقیم رهبران پاکستان به آمریکا و اعلام کمک‌های نظامی با اسرائیل داره و حتی ما کلیپ‌های دیدیم که رهبران پاکستان سلام‌های نظامی برای آمریکا و برای رهبران جهان قدرتمند دادن؟ آیا یا میتونه یک ربط مستقیم بین این درگیری‌ها داشته باشه؟ سل په سل کې دا ټول ربط لري. تاسو ولیدل د پاکستان د فوج مشر ټرمپ سره صرف تن په تن د بندو دروازو تر شا 2-3 ساعته ناستو لیدل کتنې سره وکړي، خلاف د ټولو اصولو، خلاف د ټولو ډیپلوماسۍ. یو رئیس جمهور به د رئیس جمهور سره وګوري، د دفاع وزیر سره وګوري، سیال به د سیال سره وګوري، د فوج مشر به د خپل سیال سره په امریکا کې لیدل وي. دا چې ټرمپ سره د بندو دروازو تر شا ګوري د څه معنا لپاره ګوري؟ بیا دا څو ځلې تګ د شهباز شریف امریکا ته او بیا په اسې محفلونو کې خلاف د ډیپلوماسي، خلاف د انسانیت، خلاف د اسلامیت، هغه شخص، هغه فرد چې دمګړۍ پر ټولو مسلماني هیوادونو کې اور لګولی دی، د اسرائیلو په واسطه باندې د فلسطین پر عام ولس باندې تقریبا رڼا ورځ توره تیاره کړې ده. او دمګړۍ تاسو وګورئ پر ایران کې هم کوم آل چې امریکا چولی دی شاته ټرمپ دی. شهباز شریف د 2.5 میلیونو مسلمانانو په نمایندګي یا د پاکستانانو په نمایندګي باندې زی الته ورته وی پریزیډنټ آی وانټ ټو سلیوټ یو. دا پر دې باندې واضح او مشخص تدبیر د تفسیر هم دا کېدلی شي چې دغه پروګرام، دغه پروژه د ټرمپ لخوا نه ورکړل شوې ده. یو بل ثبوت دا ده تقریبا دغه 2 ورځې مخکې د ټرمپ څخه پوښتنه وکړل شوله چې د افغانستان او د پاکستان جګړه روانه ده، شخړه روانه ده، ته څه پکې وایي؟ هغه وایي چې آصف منیر او شهباز شریف سم روان دي. دغه کلمه هغه وخت کې ویل کېږي چې کله یو څوک چاته پروګرام ورکړي یا چاته پلان ورکړي او هغه د هغه په لیکولو کې موافق وي او یو څوک پوښتنه ترې نه وکړي چې دا څنګه دغه به ورته وایي چې دا سم روان دي، منظم روان. دا به دې معنا چې دوی غوښتل، ټرمپ غواړي چې پاکستان بغیر د کوم مقدمې، بغیر د دلیله، بغیر د ثبوت شویو پر افغانستان باندې حمله وکړي او افغانستان مجبور کړي چې د خپل ولس څخه، د خپل شهیدانو، د خپلو کونډو، د خپلو بورو، د خپل هغه تمامي ارضیت څخه دفاع وکړي د یو بامسؤلیته حکومت په صفت باندې. او په دې خطې کې د پاکستان عام ولس او د افغانستان عام ولس بدبینه شو، بل سره دښمني پر ټغر باندې کینی. اول ته اسرائیل خپل منزل مقصود ته ورسیږي. خو سلطان صاحب محترم دا د هیره نه وي که نن د ایران مذهبي مشر شهید کړل شوی دی، راتلونکي هدف تاسو وڅارئ، زموږ څخه زیات، د افغانانو څخه زیات بیا دغه پاکستان که زموږ غږ پاکستان عام ولس هغوی انټرنیټ سره ډېر اشنایي لري، ډېر ربط ورسره لري، ډېر استعمال لري. تاسو وڅارئ د نتنیاهو ګواښونه د اسلامي نړۍ ته، راتلونکي هدف د اسرائیلو پس د ایران څخه پاکستان دی.
ځکه چې اسلامي هیوادونو کې یوازینی مملکت پاکستان د چرټمي اسلحه لري. پاکستان پر دې نه خوشحالېږي چې ما افغانستان سره جګړه پیل کړله یا افغانستان به کمزور کړل یا قوي شولو یا څوک مړ کړل یا څوک ورمړ کړل یا شهیدان شول یا شهیدان کړل، پر دې باندې نه خوشحالېږي. د پاکستان د دې خاصه کړۍ له کبله به د پاکستان عام ولس ته پراتلونکو کې د اسرائیل خوا نه ډېره غټه ضربه رسیږي. د امدې لپاره د کومې پروژې چې پر لار اچول شوي دي د دې صرف ګټه څو جنرالانو، څو وزیرانو، څو رئیسان ته ورسیږي. و با تایید به گفتگوی شما احتمالاً یکی از دلایلی که جامعه جهانی بخصوص سازمان ملل در مقابل حملات پاکستان علیه افغانستان سکوت کرده همین دلیل شاید بوده. سلطان صاحب محترم، از یو خبره د عام ولس لپاره په واضح او په ډاګه باندې وکړو. بین المللي سازمانونه وجود نه لري، صلح بین المللي وجود نه لري، حقوق یا اصل اصول نړیوال وجود نه لري. دا غیر د غریبو مملکتونو د ځپلو، د غورځولو او د غوی رهبرانو د وژلو نه بغیر هیڅ معنا هم نور نه لري. که دغه بین المللي سازمانونه دومره خپل اصل اصول ته قایم او دایم، دوی به د صدام حسین نیور تر افغانستان، افغانستان تر یمن، یمن تر سوریه، سوریه نه تر ایران، ایران تر ونزویلا پورې غوښت کړو. خو صرف دوی د هغه بادارانو د رهبرانو پر خبر باندې نڅا کوي چې غول خوانه ورته غوي ته بجټ ورکول کیږي. یو بل سوال ته د کفري سازمانونو پرېږده، زما لوی سوال یا اصلي منبع هم د اسلامي همکاریو سازمان ده. نه پوهېږم دغه اسلامي همکاریو سازمان چیرته ویده ده، پر کوم حال باندې ده. دغه غوړمالان، دغه چاپلوسان، دغه مزدوران او دغه پرول شوي رهبران د دغه مملکتونو دا چیرته دي؟ دا د افغانستان غږ ولې نه اوري؟ دا د افغانستان د شهیدانو غږ ولې نه اوري؟ دا د افغانستان د کونډو بور یتیمانو غږ ولې نه اوري؟ دا پر افغانستان باندې د ډندو بمباریو حساب له پاکستان څخه ولې نه غواړي؟ دا پر ایران باندې د امریکا دغه تاوتریخوالی ولې نه غندي؟ دا د ایران د مذهبي مشر شهید کېدل ولې نه غندي؟ دا د 50 هیوادونو د سرنوشت سره لوبې کول دي. یعنی دمګړي د اسلامي نړۍ مخ په کمزوري کېدلو دا، مخ په پرولور کېدلو دا، هغه هم د اماغه یو پالیسی او منظم منسجم پروګرام لمخې چې امریکا او انګلند په خپل سر کې لري چې هغه چې ډیوایډ ان رول، یعنی تجزیه کوي او بادشاہي ور باندې وکړي چې تقریبا دمګړي پر امدغه سیستم او منسجم پلان روان دی. بله. و آقای زوزی، سوال بعدی من در رابطه به این است که افغانستان بارها این موضوع را اعلان کرده که مشکلات امنیتی پاکستان ریشه در خود پاکستان داره، ولی از اون طرف پاکستان همواره و همیشه کوشش کرده بار ملامتی عدم موضوعات امنیتی در پاکستان را به دوش افغانستان بندازه. به نظر شما این موضوع تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه در درگیری هایی که امروز ما در افغانستان شاهدش هستیم توسط پاکستان؟ من کومه د پاکستان په هر کوڅه کې ډول ټپل شتون لري. د پاکستان په هر صوبه کې تقریبا لسلها او زیاتې ډلې ټپل شتون لري. پر دې باندې صرف افغانستان ګواه نه ده، له بنگلاديش نه ولتر هندوستان، له هندوستان نه ولتر ایران، له ایران نه ولتر چین، له چین نه ولتر تاجکستان ورهاخوا سیمه کې یا خطې کې پراته مملکتونه پر دې باندې ثبوت او شواهد او گواهی ورکوي چې پاکستان د داسې ترهګر او ترهګریزو پلانو پروګرامونو لپاره مور بلل کیږي. و سوال اصلی هم اینمی است که چرا پاکستان میخواد اینمی بار ملامتی رو برای افغانستان بده؟ ځکه چې افغانستان په دې څو کلونو کې منظم او منسجم نه و. د افغانستان پر نوم باندې دوی د مملکتونو څخه پروژې اخیستلې، دغه تر عنوان لاندې چې موږ ترهګر او ترهګریزو سره مبارزه کوو. د پاکستان ځینو جنرالانو تر دغه عنوان لاندې له غرب او شرق څخه پیسې اخیستلې، سازمانونو څخه پیسې اخیستلې. حال دا چې اماغه سازمانونه اماغه ترهګریزي ډلې ټپلې به په خپل پاکستان کې تمرینات او تمرینونه سره کول، بیا به په افغانستان باندې تپل او تقریبا افغانستان پر نوم باندې دوی پیسې اخیستلې. په دې ټول لسیزو کې افغانستان کې د منظم او منسجم حکومت نه و. خود خواجه آصف هم بیان کرد په افغانستان کې د منظم منسجم حکومت نه و چې دا غوي جواب ورکړی وي، هغوی ته داسې ثابته کړی وي چې زه ترهګر نه بلکې ته ترهګر. پاکستان په دې سیمه کې د هغه چوک په صفت باندې دی چې هلته تقریبا ټول مزدورکاران ناست وي او سار کوم مزدورکار په کار وي، هلته ځي لا غزي څخه
جهاز خپل ځان سره به څوک ګلکار به څوک رګمال به څوک خټګر به څوک یو کار څوک بل کار به اماغه پاکستان هم د ماغه چوک په صفت باندې ده په دې خطې کې شرق او غرب لپاره د ترهګرو ډلو ټپلو روزنه هغه تمرینات ورکول هغه تسهیلات ورکول تجهیزات ورکول د پاکستان له مهمو او اهمو مسؤلیتونو څخه ده چې په دې خطې کې مملکتونو ته فراهم کوي. بله سوال آخری من در این باره است که امارت اسلامی افغانستان حملات تلافی جوینه را علیه حملات پاکستان که در افغانستان انجام داده و البته خیلی هم موفق بوده حملات تلافی جوینه افغانستان در پاکستان و این حملات در چندین جبهه روان بود از طرف افغانستان علیه پاکستان. قطعات لیزری عملا وارد حملات شده بودند، نیروهای هوایی وارد فعالیت شده بودند و حتی ما حملات پهپادی و جنگ رودرو که سبب شد چندین پست‌های پاکستان فتح شود و گرفته شود به انجامید. آیا افغانستانی حق را داشت که حملات تلافی جویانه انجام بده؟ د یو با مسئولیت پذیر حکومت په صفت باندې د یو داسې خپلواک او آزاد نظام په صفت باندې چې هغه ژمنه کړې خپل ولس سره خپل ملت سره او خپل جغرافیې سره چې ساتنه به د کومه هغه بیا حق لري حقوق لري هغه بغیر د نه کوم سازمان نه بیا سپارښتنه واخلي کوم سازمان اجازه واخلي هغه بیا د خپل رب پر وړاندې ځان مسؤل ګڼي او د داسې پروګرامونو داسې عملیاتو پر لار اچول د خپل ځان لپاره دنیاوي او اخروي امتیاز ګڼي. د رد ظلم پر ترنوان لاندې یا د غچ اخیستونکو بریدونو ترنوان لاندې افغانستان اسلامي امارت چې کوم پروګرام یا کوم عملیات پر لار باندې اچولي وو تقریبا دغه عملیاتو چې د لسیزې هر افغان غوښتل تاجک ازبک ترکمن هزاره پشهیي پامیري د افغانستان وړو لوی قومونو ملتونو دا سره غوښتل ځکه چې په دې څو لسیزو کې افغانستان ته د پاکستان له لوري د ډېر حقیر او فقیر مملکت په سترګه کتل کېدل. افغانستان ته دغه مملکت په سترګه کتل کېدل دوی فکر کولو چې دوی به د بیرته جواب راکولو توانایي هم نه لري دوی به د بیرته سترګو راغړولو توانایي هم نه لري. خو د اسلامي امارت په دې نهم روژې نه دی خو چې کوم حالت پر پاکستان باندې جوړ کړی د پاکستان ټول نړۍ ته ور معلوم کړلو چې سره د اتومي اسلحو درلودونکي مملکت کچیرته هغه مملکت غواړي چې هغه سره د خپل مملکت د سپینسرو سپینګیرو د ځوانانو د ښځینو د ماشومانو دعاګانې وي هغه به تر اسلام آباد پورې هم دوی ته تلفات ورسولی شي هغه بیا دوی ته تر خیبر پورې هم تلفات ورسولی شي او بیا تقریبا بیا هغه عملیات هم هلته د دوی په خاوره کې ترسره کولی شي چې کوم منزل مقصود افغانستان اسلامي امارت خپل ذهنیت ځان سره ټاکلی وي او هغه څخه افغانستان ته ګواښ وي. دا د پاکستان لپاره دا څو ورځې ډېر لوی درس دی او د افغانستان لپاره هم ډېر لوی درس دی. د پاکستان لپاره دغه درس دی چې افغانستان د دې لپاره چې پر افغانستان باندې حمله وکړي او د افغانستان تاریخ ولولي دلته انګلند مات شولو دلته شوروي مات شولو دلته امریکا مات شوله پر خالی لاس باندې د الله په نصرت باندې د غدري ابر قدرتونو امپراتوري مات شولې ته خو بیان قدرت نه امپراتوري نه دومره ستر جغرافیه ده نه دومره ستر عظمت ده نه بر اعظم بیا خو چې د افغانستان 40 میلیونه راټول هم شي په تیګو د هم ماتوي که تاسو سره 2 میلیونه اردو د افغانستان اسلامي امارت سره 40 میلیونه اردو ده فرد افغانستان دمګړی حاضر ده چې ترڅو د افغانستان د اسلامي امارت د مولوي صاحب یعقوب له خوا امر ورته وشي او پر دغه کرغړنه کرخه باندې ورمنډه کې او تقریبا تر لاهور پورې دوی هغه شته او نشته او تباہ برباد کی خدا چې اوس هم په د فرضي کرخه کې تاسو وګورئ محدود افراد او اشخاص د محدود مسولیتونو محدود صلاحیتونو سره الته دوی پر وړاندې جنگي. تاسو څو ورځې مخکې د محترم خلیفہ سراج الدین خبري واوریدلې هغه ورته ویلي چې تاسو د غاسف منیر او شهباز شریف در پوي کړئ چې دغه کړنو څخه خلاص واخلي او دغه دوه مملکتونو د ورونو ترمنځ صلح اتفاق ته لار جوړ کړي بیا د جنگولو کوشش ونه کړي. دا واضح پیغام وو چې دغه جنگ تقریبا په فرضي کرخه باندې د یو افرادو له خوا تر سره کیږي د اسلامي امارت د دفاع وزارت عنوان لاندې کچیرته دغه تبع سراج الدین خلیفہ سے بر ودانګل
او دې ته بیا هغه قومونو هغه ملتونو دغه شکل واخیستلو بیا فکر نه کوم چې پاکستان 4 ساعتونو کې هم د جګړې ته ټینګ شي خو دغه شی اوس هم دومره بریاوې دي دومره لاسته راوړنې دي دومره کامیابي دي دا د افغانستان د اسلامي امارت د وزارت دفاع یو څو محدود افراد و اشخاص لخوا هلته پر هغوی باندې بریدونه کیږي دغه عملیات ترسره کیږي. موضوع مهمتر همی که از او طرف خود پاکستان هم حمایت مردمی خود را به شدت در سالهای اخیر از دست داده. من کلیپای دیدم ساعتها پیش که مردم خود پاکستان از رژیم نظامی پاکستان به شدت ناراض بودن و بسیار به الفاظ رکیک از او به اصطلاح حمایت نمی کردن. یعنی واقعیت خبره ده زه دلته د پاکستان پر عام ولس باندې زنده‌باد په دې وایم چې پر دغه حالاتو کې پر دغه عملیاتو کې د پاکستان رژیم سره نه دی ولاړ که بلوچ دي که پښتانه دي اته د سند او د پنجاب هم ځینې سیمې دغه عملیاتو ملاتړ نه کوي هغوی پوهیږي چې زموږ رژیم په ناوړه اعمالو باندې اخته ده او دغه ظلم د پر افغانستان باندې تاسو وګورئ تر دمګړي نه د درېم او څلورم ورځ دغه جګړه روانه ده فرضي کرښه کې تر دمګړي پورې به ثبوت او شواهد د پاکستان له لوري وړاندې نه کړل شي چې افغانستان اسلامي امارت هلته عام ولس ته یا پر عام کورونو باندې بمباري کړې وي کني موږ تجهیزات هم لرو مسؤلیتونه هم لرو تقریبا ډرون تیارې هم تاسو ول چې حالت وی چې موږ عملیات ور باندې وکړل اسلام آباد پورې ورسېدل مګر دوی له خوانه چې هر ځل عملیات کیږي پر عام کورونو باندې کیږي په ترخم کې تاسو ګور عمرې کم چې ماجر نګر زدون کې ماجر تازه پزا شي الته بمبار کړو په قندهار کې حاصل کیاس او په کابل کې هم دور پر عام ولس باندې پر عام ځایونو باندې پر ماشومان باندې بمبار کوي یعنی په دې کې د پاکستان د علما او د پاکستان د روحاني شخصیتونو د مذهبي شخصیتونو رغنده ونډه په دې کې غواړو چې ترڅو د خپل رهبران ته وایي چې تاسو جګړه هم پر خپل معیار باندې وکړئ عام ولس له دې څخه محفوظ وساتئ تاسو خو چې افغانستان کې عام ولس بمباروي تاسو خو چې په افغانستان کې پر مکتبونو په مدرسو پر جمعیتونو باندې بمبار کوي تاسو پر ماجونو کمپونو باندې بمبار کوي. دقیق. تشکر بسیار زیاد جناب آقای زاده. اگر کدام پیام گفتنی و یا صحبت خاصی داشته باشین کامری ما اختیار شما. ډیر مننه کوم زما صرف پیغام دا د پاکستان عام ولس ته چې د پاکستان عام ولس د خپل رهبرانو لخوانه په ډیر ناچیزه او په ډیره کمه بیه باندې خرڅ کړل شوی دي پر ټرمپ باندې او پر اسرائیل باندې چې ترڅو په راتلونکي کې د ایران څخه وروسته پر پاکستان باندې حمله وکړي کمزورې وي ضعیفې ورته او د اسرائیلو دغه ظلم ته د پاکستان عام ولس نظر پیکه کړي هغه پر دې باندې چې پاکستان افغانستان سره مشغول وساتي د دې لپاره د پاکستان عام ولس بالخصوص روحاني شخصیتونو مذهبي رهبرانو مولوي صاحبان مفتي صاحبان شیخ صاحبان څخه هم دا غوښتنه ده چې د خپل نظام پر وړاندې فتواګانې ورکړي او د بریدونو چې افغانستان عام ولس پکې زخمی کیږي ټپي کیږي شهیدان کیږي مخنیوي وکړي ورته وایي چې افغانستان کې نور عام ولس باندې بمبار ونه کړي او د افغانستان جغرافیه باندې تجاوز ونه کړي. تشکر بسیار زیاد جناب آقای زاده. ډیره مننه سلطان صاحب. سلامت باشید.